بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو زمونږ یو ټاپک دی، هغې ته ویل کېږي مارجن پیډینګ. بیکګراؤنډ ویلی و، باډر هم ویلی و که نه، باډر هم ویلی دی، اوله ورځ هم ویلی هغه ټیکسټ کې باډرز هم ویلي و. نن مارجن پیډینګ هاید ویت سی سی ایس باکس ماډل په دې باندې خبرې کوم. خو اول به زه باکس ماډل ته راځم او بیا به پکې دا خبرې تشریح کوم. تاسو ته ما یوه خبره کړې وه، او هغه دا چې موږ په سی سی ایس کې یو ټیګ لرو، هغې ته کوم ټیګ وایي؟ ډیپ ټیګ. او همدغه ډیپ ټیګ چې کوم دی دا د سی سی ایس باکس ماډل دی. دا د سی سی ایس څه شی دی؟ دا د سی سی ایس باکس ماډل دی. زه ډیسکټاپ باندې راځم، یو نیو فولډر لرم او د فولډر د نوم ورکوم مثال باکس، او دې ته نوم ورکوم چې فار ایگزامپل باکس ډاټ څه شی ایچ ټي ایم ایل. یو نوی فایل بل لرم، هغه سیو کوم څه په نوم باندې سټایل ډاټ سی ایس ایس. سټایل ډاټ سی ایس ایس باکس کې مې ولیکل ایچ ټي ایم ایل، او هغې نه پس مې ولیکلو مثال باکس مې ولیکلو. او لینک جوړونې دپاره به داسې وکړو چې موږ ولیکو لینک به ولیکو، او لینک کې ایچ ریپ به څه ولیکو موږ سټایل ډاټ سی ایس ایس به لینک جوړ شو. اول به تاسو ډیپ ټیګلی لکه زه لیکم ډیپ، او له هغې نه وروسته کلاس ډیپ به زه والم. زه سټایل ته به راشو، کوډینګ به دلته کوو موږ. اول که ډیپ زه ډایرکټ ولیکم نو کیدای شي تاسو یو بکس نه ډېر بکسونه والئ، نو دې د وجې نه کلاس وتالو او دې ته ورکو باکس ون. په سټایل ډاټ سی ایس ایس کې به څه شی ولیکو موږ؟ ډاټ باکس ون به لیکو موږ که نه دې شکل سره. خبره د اندازې ده په باکس کې چې موږ به د دې لپاره اندازه ورکو، خو د اندازې په داخل کې بیا لږ نورې خبرې دي. اوله خبره دا ده چې موږ به دې ته وید ورکو، لکه مثال 200 پکسل. راشي دا لږ ځان سره دا فایل تاسو رن کوئ، کوم چې باکس والا دی دا به یو بل همدې کې به رن کړو. ما وید ورکړی، خو دې ته کلر ضروري دی. کلر چې نه وي نو مطلب دې خو کار نه کوي که نه. لکه هایټ به هم زه ورکوم ورته هایټ فار ایگزامپل 200 پکسل. بیکګراؤنډ ډېر ضروري دی چې بیکګراؤنډ به موږ ورکړو مثال ریډ بیکګراؤنډ به زه ورکړم. دا دی، دا ریفریش کړي. دا یو بکس دی. اوس دغه بکس موږ په دې کې اخیستی شو مارجن. اول دغه مارجن چې موږ استعمالو دا به څه کې استعمالو؟ باډي کې. باډي کې استعمالوی شو. مثال ما ولیکل مارجن 8، څه مې ولیکله 8. راځه دا لږ ریفریش کړه ځان سره، نو هغه څلور طرف ته هغه سپیس ختم شي. مارجن دې ته وایي. د سپیس د ختموالي دپاره مارجن دی. اوس که مثال په ډول زه دې بکس ته راشم او دې کې ولیکم هیډینګ 1 ما ولیکل ویلکم ټو زیکس، او بیا د هغې وروسته راشم په دې کې لږ لیکنه ما خو تیاره کړې ده، دا مې وکړه. یا دې دپاره یو ټیګ کړم سپین، د دې دپاره مې څه واخېسته سپین. سپین ټیګ ما ویلی و که نه تاسو ته په ایچ ټي ایم ایل کې مې ویلی و. دا لیکنه پکې راتلی شي. اوس کیدای شي دا باکسز مختلف وي. ګورئ که د بکس مارجن مثال په ډول مارجن موږ لیفټ وارو، په دې کې لیفټ او رائټ کار نه کوي، په دې کې اندازې کار کوي. مثال مارجن ما څونه واخیسته 40 یا 20 مارجن پکسل، خو د کوم طرف نه ماینس لیفټ دی به مارجن علی. مثال که لیفټ نه وي عمومي مارجن ټاپ لیفټ رائټ، کله چې ورسره لیفټ منشن شو نو بیا به یو طرف نه مارجن علی.
خو که دې کې مثال دا مارجن موږ سره آټو شي نو همیشه دپاره یاد ساتئ چې د هر بکس مارجن آټو هغه به سینټر کې آټو شي هغه به کوم ځای کې راځي هغه به سینټر پوزیشن کې راځي موږ سره چې د هر یو مارجن د بکس مارجن موږ آټو وساتو پیډینګ څه ته وایي پیډینګ د پیج او د بکس سره تعلق نه پیډینګ دی لکه ته اوس بکس کې پیډینګ استعمال کړي نو د پیډینګ کار دی چې د بکس په داخل کې کومه لیکنه کوم تصویر کوم ابجیکټ بل راغلی دی د هغې او د دې شته بکس ترمنځ مسافه څومره مسافه پکار ده نو دې مسلې دپاره بیا پیډینګ استعمالیږي پیډینګ پیډینګ ګوره موږ داسې هم لیکلی شو 20 پیکزل 20 پیکزل چې ته والې دا به د څلورو طرفونه خبره وي دا به د څو طرفونه خبره وي څلور ګورئ څلور طرفه دا مسله ده خو که 10 پیکزل 10 پیکزل 20 پیکزل څلور طرفه ته ورته څلور والي دا ویلې ورکړي نو بیا ډفرنټ ویلو شو موږ سره که نه یو دې طرف نه فار ایگزامپل ته 40 واله دا لیفټ ټاپ دې طرف نه مثال 10 نام دا ته ورته مثال 80 واله دا رائټ دی دی بل طرف نه ته ورته مثال 100 واله دا کوم طرف دی دا بټم دی او آخري کوم طرف دی موږ سره دا لیفټ دی نو بکس کې پیډینګ د دې لپاره استعمالیږي چې کله غواړو موږ چې وکړو موږ مثال دی کې دا لیکنې او د ابجیکټ ترمنځ مسافه راولو دا مارجن هم داسې که دا آټو نه ساتو 20 پیکزل 40 پیکزل 60 پیکزل 90 پیکزل مارجن مو بیا داسې کولی شو څلورو طرفونه ډفرنٹ سایز ورکړو نو پیډینګ به زه ډیفالټ به زه 0 پیکزل وساتم څلورو طرفونه او مارجن به 0 پیکزل وساتو زه نو دغه دوه خبرې وي مارجن دلته مارجن او پیډینګس په باره کې وي او همدغه مقصد اوس خبره په سی ایس ایس کې دا ده که یو ابجیکټ بل هم راشي مثال دی پلاس از اکول ټو باکس 2 باکس 2 راغلو دا به ډیزاین وکړو موږ دلته ډاټ څه شي باکس 2 موږ ګور ټول ویب سایټ دا سټرکچر په دې باکسز باندې جوړو ها دې ډیپ باندې جوړو ویډ ورکو د مثال 200 پیکزل هایټ ورکو 200 پیکزل بیک گراوند تاسو ورکړئ گرین کلر مارجنز او پیډینګ چې دی دا ماغه 0 پیکزل صحیح دی دا اوس دلته راغلی صحیح دی که نه اول دا خو باید دلته راشي دې سایډ که زمونږ په کار دي نو دا به دې سایډ ته څنګه راولي دې کې مونږ یو خبره استعمالو پلوټ کې دوه قسمه ویلو یو لیفټ او بل رائټ که زه ورته مثال رائټ ولیکم دا به رائټ طرف ته راشي بیا خو د ټاپ طرف کې دی نه دی که نه دا یو بل ته مخامخ څنګه راولو نو بیا موږ سی ایس ایس پوزیشن تشریح کوو څه شی سی ایس ایس پوزیشن سی ایس ایس پوزیشن څو قسمه دي څلور قسمه درې قسمه څلور قسمه یو سټیټیک پوزیشن دی یو ریلیټیو پوزیشن دی یو ابسولوټ پوزیشن دی absolute او بل فکس پوزیشن څلور قسمه پوزیشن دي کې مونږ لرو سټیټیک ریلیټیو ابسولوټ او بل فکس ګوره که بکسون کې سکولی کې چې دا د لیفټ طرف نه 10 پیکزل دی خوا راوړه مارجن نه صرف لیفټ طرف نه دا راتلی شي کله ډیفالټ چې کله تا پوزیشن نه لیکلی دی یو بکس دپاره هغې پوزیشن څنګه وي هغه سټیټیک وي دا ډیفالټ دی د به زه ولیکم
default position default position او دا نور به هغه پوزیشن دي چې دې کې بیا فرق شته. اوس که مثال دی بکس 1 ته زه ولیکم چې پوزیشن ریلیټیو صرف دې لپاره استعمالیږي چې به د لیفټ او رایټ او ټاپ طرف نه به سپیس علي. اوس ګوره مونږ چې کله ریلیټیو دی واخیسته نو هغه څونه اندازه چې تا ورکړي هغه واخیسته. اوس که ته مثال لیکې ټاپ طرف نه مثال 50 پکسل د راښکته کړه، خیال هم شته ورته که نه؟ خو چې کله د دې پوزیشن چا ته بدل شي؟ ریلیټیو. اوس که د بکس 1 پوزیشن زه والم پوزیشن والم او دا څنګه والم؟ ریلیټیو والم. ریلیټیو نه، دې پوزیشن تاسو ابسولوټ والے چې والے ابسولوټ. او دا ټاپ او بټم نه ما اندازه زور کړی دا به زور کوم ښه. دې کې ما پلوټ لیکلی رائټ کنه او دې پوزیشن ما چې لیکلی دی ابسولوټ. په دې کې به تاسو ولیکئ پلوټ. ګوره که تاسو دا پوزیشن هم نه لیکئ پروا نه کوي. دې پلوټ رائټ دی کنه او دې پلوټ چې ولیکه ته لیفټ. ډیفالټ لیفټ کې خو پلوټ لیفټ ولیکه ته دا خپله سره یعنې مطلب دا شو چې په دې کې دا رائټ او د دې پلوټ لیفټ. اوس که دا پوزیشن ریلیټیو نه وي پروا نه کوي. پوزیشن هم موږ بل مقصد لپاره استعمالو. او پلوټ شی شو پلوټ دا چې یو بل ته مخامخ دی راوړه. نو دې مسلې لپاره پلوټ. ریلیټیو څه لپاره استعمال شو؟ چې کله مثال ته غواړې د لیفټ طرف نه مثال اندازه ورکړي دا سټیټیک پوزیشن دی تر هغې پورې دا لیفټ طرف نه اخوا نه ځي چې تر کومې پورې موږ د دې شی نه یې اخیستی پوزیشن ریلیټیو نه یې اخیستی. صحیح شو که نه؟ دا دی ابسولوټ هغه پوزیشن دی چې کله یو ابجیکټ اصلي حالت ته راوړي. اوس ګوره د بکس 2 پوزیشن کې چې ته فار ایگزامپل ابسولوټ شي نو ابسولوټ ډیفالټ دا ابجیکټ چیرته پروت و مخکې دې طرف ته و که نه؟ نو دا ابسولوټ چې شي دا خپل ځای ته راځي. که پلوټ تا ورته رایټ هم لیکلی وي نو دې مسلې لپاره موږ دا استعمالو. او دا په کار په کوم یو کې دی؟ دا په کار په دې کې دی ځکه دا لیفټ کې دی او بل لیفټ کې باید په خپل ځای پاتې شي. دې لپاره موږ څه لیکو؟ ابسولوټ. ریلیټیو په ځای ابسولوټ ولیکي. ابسولوټ کې هم بیا د لیفټ طرف نه مسافه اخیستی شي دی. ابسولوټ په یو بل ځای کې هم بیا موږ ووایو ابسولوټ چې یو ابجیکټ بل ابجیکټ په داخل کې هلته بیا استعمالېږي. خو زه به ووایم اوس ریلیټیو او ابسولوټ تقریبا یوه خبره شوه. خو ریلیټیو دا دی چې لیفټ او رایټ طرف نه اندازه به کېلي او ابسولوټ کې دا کار چې ابجیکټ په بل ځای کې خپل ځای ته راتګ یا خپل اصلي پوزیشن ته راوړلو لپاره چې استعمالېږي ابسولوټ پوزیشن استعمالېږي. او فکس پوزیشن په دې کې څنګه وي؟ فکس ته زه راځم. اول دا خبره یاد ساتي کلیر په نوم یوه بله خبره ده په دې کې کلیر لیفټ کلیر رایټ او کلیر بوت دې کې درې اپشنې دي. دې څه مقصد دی؟ که زه مثال دیس کې یو ابجیکټ والم او داسې ډیو کلاس بکس شي 3 درې بکسه ما واخیست او رالم دلته مو لیکله بکس 3 او څه شی به کېدو موږ ډاټ ما ولیکل ویت فار ایگزامپل 300 پکسل height for example 400 pixel background read او دې کې به مارجن څنګه والم 8 او دې کې دا لیفټ پوزیشن ته سپیس ورکړی دا 0 دا دې منځ کې دی که نه زم نه यदि अंदाजा बक्स 1 अंदाजा विथ 6 वाला
50% او د دې اندازه څونه والا ویلې څونه والا 50% یعنې 50% دا شو 50% دا پیج باندې خو دلته دا منځنی ابجیکټ دا ریډ کلر دی دا ریډ کلر به چینج کوه ته کوم ماډل کلر به والو دی خبره دا ده چې دا ابجیکټ اوس د دې لاندې راغلی دی او براتلی دی باید دا د دې نه لاندې راغلی وی یعنې دې ځای نه باید دا شروع شوی دې ځای نه د کوم ځای نه شروع شوی وي دې ځای نه نو ته ولې داسې شی ولیکې به دې کې په باکس 3 کې کلیر څه شی که لیفټ دې ولیکلو صرف سیده دې به راښکته شي کوم یو کې مو ولیکلو پوزیشن به څه شی ولیکم پکې ریلیټیو او کلیر لیفټ clear left ना clear شي clear both left और right के मतलब यो ऑब्जेक्ट होने देलता کنه موږ سره سو ऑब्जेक्ट دي موږ سره دوا چې کله clear both شي دا به دي نه شروع شي یعنی هغه صاحب هغه تفریدي نو دا شانته ऑब्जेक्ट چې کله تاسو جوړوي د دې لپاره clear هغه ऑब्जेक्ट غواړي د بل ऑब्जेक्ट نه ایلند راولي خپل اصلي حالت نه راولي د لپاره کلیر پوزیشن که ریلیټیو نشي نو بیا څه پرابلم نشته صحیح ده پوزیشن خو موږ دې صرف د مسافې لپاره استعمالو دا کلیر خو مسافه نه ده دا ډایرکټ هغې نه ابجیکټ ایلند راوستل دي نو دا یوه خبره شوه موږ سره اوس ګورئ اوس دا خبره ده چې که چیرې همدې ابجیکټ ته موږ اندازه 900 وایو څونه اندازه ورکړو ته 900 نو سکرولینګ به کېږي که نه خو چې کله ته دا سکرول کړې دا دوه ابجیکټه هایډ کېږي زم باید دا هایډ نه شي اکثره سایډونو کې تاسو سکرولینګ چې کوئ لیدلې مې که نه دې کې اوس وګورئ دا نه هایډ کېږي ګوره هغه ټایټل نه هایډ کېږي دا هم هغه ابجیکټ دی خو دا دوه ماخیستي زه به یو کړم ځان دا یو بکس به دې څنګه کړم دا به ډیلیټ کړم او دلته به هم راشو دا یو بکس به څنګه کړو ډیلیټ به یې کړو دا اندازه 50 دی نو څونه به ورته والم زه 100 به والم بس هایټ به 50 پکسل والم زه کلر به ریډ نه ډارک بلو به والم بله یو خبره هم پکې والو بکس شیډ به والم پکې RGB کلر سره کم کلر سره RGB کلر سره 20 30 40 0.1 شیډ شته نشته شیډ ورکه باکس شیډ ریټ والله ریډ والی باکس شیډ ته وو اندازه ورکې کنه دریو طرفونه باندې اندازه ورکې کم کلر سره ریډ کلر سره یاره یو سره به شی ولیکومګه پکسل 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 صحیح شو اوس ته راشه کم کوه ته صرف دا 2 کا دا 3 کا دا 4 کا او دا کلر ورته څنګه والا RGBA صحیح شو 20 30 40 49 او 0.1 شیډ شته اوس ها یو شیډ شته دی خو هغه ډېره تته ده 5 به شته که نه اوس هلته پوره نه ښکاري اوس ختمه شو اوس به اوس وګورئ ښه تاسو ته اجازه را نږدې کړم بیا به ته ښکاره شي شیډ شته دا ښکاري ده شته دی اوس سکرولینګ کوم اوس هم هایډ کړي نو زه چې دا باید هایډ نه شي نو چې ته غواړې چې دا هایډ نه شي نو بیا به څه کوې
دا نه هایډ کول غواړي نو دې لپاره بیا څه کوو د بکس 1 دا پوزیشن ابسولوټ پوزیشن څه ساتو فیکسډ دا فیکس کرا شو دا اوس را شو اوس هایډ کېږي موږ سره نو دې کې یو خبره ده چې کله ته دا فیکس والی دا ابجیکټ ډایرکټ دې سر ته لاړ شي اول خو باید دا د سر نه څنګه شي راښکته شي موږ سره اوس ګوره دې ابجیکټ ته زه ورکوم ټاپ فور ایگزامپل د هغې ابجیکټسونه اندازه هایډ 50 ده که نه دې ته به 80 پکسل دا مطلب د ټاپ طرف نه راښکته کوو اول خو دا نه راښکته کېږي نو چې نه راښکته کېږي نو زه به د څه والم پوزیشن به یې څه والم ریلیټیو ټاپ لیفټ نه چې اندازه ورو پوزیشن راښکته شو اوس خو دا به 80 نه راښکته کوو صرف ما دغه دپاره څونه به یې راښکته کوي 50 یعنې د هغې 50 مطابق راښکته شي و د دې ځای نه شروع شو دا ابجیکټ یعنې سر نه دې ځای نه شروع شو خو چې کله ته دا موف کېږي که نه دا د دې د پاسه موف کېږي باید چېرته موف شي نو دې لپاره باید څه لرو زیډ انډکس همدا ابجیکټ دی که نه -1 دې لپاره استعمالېږي چې د یو ابجیکټ نه ماینس شاته راوړه اوس به شاته ځي دوه ابجیکټو دوه -2 -3 -4 دا اصلا کې موږ سره ویب سایټ کې د بکسز په باره کې خبرې دي زیډ انډکس د دې لپاره استعمالېږي دې کې یو خبره استعمالوم هغې ته اورفلو دي ته ما 900 اندازه ورکړې 900 په ځای به زه ورته ورکړم 300 اندازه دا یو پیج شو اوس ګورئ زه یوه لیکنه دې کې کوم یو پاراګراف لیکنه کوم سپین یو پاراګراف لیکنه مې دې کې وکړه راشي دې کې لیکنه وکړه صبر وکړه دا به کافي کوم زه او دې منځ کې پیسټ اوس دا لیکنه ما وکړه خو دا لیکنه څنګه ده دا ټیګ دا به وروسته برابرو موږ چې دا سپیس باید واخلو خو زه اوس پین ټیګ ما اخیستی دی همدې دپاره د لیکنې مثال لږ زیاته شو چې کله زیاته شي په دې کې یو پرابلم دی چې د لیکنې د دې ابجیکټ نه چېرته راوځي او دا خبره به زه تاسو ته پریکټیکل دی کې وښایم چې دا ابجیکټ ګوره سکرول بار لري که نه لري اوس که زه دا لرې کوم صحیح دی دا ابجیکټ موږ سره غټ دی او سکرول بار لري صحیح دی که نه نو اوس خبره دا ده چې زه هم وایم داسې چې زما دا ابجیکټ هم باید یو سکرول بار ورځي باید د دې نه بهر راونه وځي اول بل ته ولیکو سپین ټیکسټ الاین به پکې څه والو جسټیفای دې کې دا جسټیفای کېږي نه تر هغې پورې چې تاسو پاراګراف کلوز نه کوئ او پاراګراف څنګه نه کوئ سټارټ نه کوئ پاراګراف جسټیفای شو اوس موږ سره که نه په دې نه لږ ډیزاین ورکړه ته ورته مثال پیډینګ 20 پکسل لږ دا لیکنه باید منځ ته راشي پیډینګ مې څونه واخیستو دا به دې کې نه هلی پیډینګ به چا ته ورکړو دې بکس 3 ته د لیکنې له غاړو نه څنګه شي راشي اوس دا لیکنه اوس بهر دې راوتله زه هم دا څه مسله ده نو دې لپاره څه ولیکه راشه همدې بکس کې ولیکه اورفلو ویزیبل اورفلو به څه ولیکو ویزیبل اورفلو ویزیبل نه سوري اورفلو آټو اورفلو به څنګه والو آټو ګوره لیکنه هایډ کړي او چې راشي موږ سره دا شانته نو دا سکرول بار د څه سره راځي دا د دې اورفلو سره اورفلو کې مثال هایډ ان والی بیا به نه سکرول بار وي
او نه هغه لیکنه چې بهر کې اضافه ده ابا هایډ کی خو دا به آټو ساتو چې دا سکرول بار له دې سره څنګه شي راشي دا د اورفلو آپشن شو او دا ټاپک چې کوم شو دا اصلا کې د شي باره کې شو دا یاد ساتئ چې دا د بکس ماډل باره کې شو بکس ماډل باره کې ما داسې کومه خبره پرېښې نه وي خو که پاتې مي روان کلاس کې به ته انشاءالله بیا تشریح کوم خیر زموږ دا ټاپک چې دی د دې نه وروسته ټول په دې بکس باندې دي څونه خبرې چې دي مطلب تر انډه پورې د سی اس اس بکس خبرې دي خو د بکس سره څنګه کې به نورې خبرې ورسره څنګه کو تشریح کو اوس مې وی کنه سپین یو ټیګ دی بس په HTML کې دا ډېر لپاره ساده لکه موږ یو لیکنه کوو نو پاراګراف ورکول غواړو نه هیډینګ ورکول غواړو هغې لپاره سپین ټیګ استعمالوو صحیح ده دې لپاره استعمال کېږي نورمال حالت